الرحمن الرحیم. کم ټو ایکسل. نن به په ایډیټینګ ګروپ باندې اصل کې ډېر خبرې وکړو. لومړی موږ سره دلته یو څه فورمولې دي په لنډ ډول، بیا موږ سره یو څه نور دغه دي ډیلیټ بټنز چې موږ سره اصل کې ډېر او فلټر سورټ فلټر بټنې دي. لومړی راځو په دغه کوم فورمولې چې دي په دغه باندې اصل کې ډېر موږ خبرې کوو. زه ورته وایم موږ سره نیم، موږ سره پوسټ، او بیا موږ سره سیلري شو. اصل کې ډېر نه موږ سره احمد شو، موږ سره جاوید شو، موږ سره چې شو نوید شو، موږ سره عدنان شو، سمسور شو، موږ سره اصل کې ډېر دلته موږ سره اسحاق شو، سمیم شو. اصل کې ډېر دغه موږ سره نامسي پوسټ، دا موږ سره ډاکټر دی، اصل کې ډېر دا موږ سره انجینر دی، انجینر. دا موږ سره چې دی دا موږ سره اشپز دی، دا موږ سره اشپز دی، دا موږ سره ټیچر دی، ټیچر دی اصل کې ډېر موږ سره. دا موږ سره چې دی دا موږ سره ډاکټر دی، او دا موږ سره انجینر دی. سیلري د 1000، د بل 2000، او د دې نورو په همدې ترتیب باندې اصل کې ډېر دا موږ سره څنګه دي، دا موږ سره سیلري دی. خرزو دا انتخابو، بیا هغه نه وروسته یو بارډر شانتې ورکوو، او دغه کوم دا دې ته چې دلته یو رنګ ورکوو، او دا سنټر ته راوړو. رزو زه ورته وایم دغه سیلري چې ده د ماته جمع پیدا کړه، ټوټل سیلري زما پیدا کړه. ټوټل سیلري به ما سره اصل کې ډېر څومره شي. نو ټوټل سیلري چې موږ معلوموو دلته به ورته لیکو چې موږ سره دا ټوټل سیلریز شو، موږ سره ټوټل سیلریز شو، موږ سره ټوټل سیلریز چې موږ دلته بیا پیدا کوو، خو داسې کوو چې ایکوال ایس یو ام سم کو شروع بیا دا به ټول انتخاب کو، هغه نه بعد ورته کوز بند او ده. دا اصل کې ډېر موږ سره غټه طریقه ده، سخته طریقه ده. غواړو چې ټول سیلري پیدا کړي، دا به ټول ځان سره انتخاب کړي، اخري خانه به هم ځان سره انتخاب کړي. هغه نه وروسته به راشي او په سم باندې به کلیک وکړي. دا اصل کې ډېر وګوره موږ سره په اسانه طریقه موږ څنګه وکړو، موږ سیلري پیدا کړه. نه چې په بله طریقه یې غواړي آلټ بټن دا به راواخلي ونیسي او ډبل وارې ایکوال علامه به ورسره پریس کړي. زه به دلته په موس کې شو کوم، اصل کې تاسو ته د آلټ بټن به راواخلئ، آلټ بټن، او هغه سره به دا د ایکوال علامه دا ډبل به ورته تاسو څنګه کوئ پریس کوئ. نو اصل کې ډېر موږ سره به دلته سم راشي، جمع راشي. دایم ښه طریقه ده، دا ټول ځان سره انتخاب که لنډه طریقه ده، دلته راشي او په دغه باندې کلیک وکړئ. موږ سره به سیلري ټوټل سیلري څنګه کړي شو کړي. نو موږ سره دغه ښه طریقه ده لومړی د سم لپاره. بل زه ورته وایم دې کې موږ سره اصل کې ډېر اوریج شو کا. نو چې اوریج شروع کوو موږ ورته ولیکو که نه سم، چې بیا به ورته لیکو موږ اوریج به ورته لیکو. اوریج نه بعد دا به راواخلو، بیا به دا ټول ورته انتخابوو چې دې کې موږ سره اوریج ته پیدا کړه. نو موږ سره به 4000 اصل کې ډېر اوریج شي، منځنی حد به موږ سره 4000 شي. نه په اسانه طریقه ورته هم غواړو پیدا کړه، دا به ټول ورته انتخاب کوئ. انتخاب نه وروسته ورته راشي تاسې دلته، او بیا دې کې تاسې اصل اوریج انتخاب کوئ. د اکسل کې یو خوبي، بله ښه خوبي دا ده که نه چې کله تاسې دا انتخاب وکړئ چې اوریج درته لاندې دلته درته شو کوئ چې اوریج موږ سره 4000 دی، ټول عدد دي، او جمع به ټوله څو اصل کې راشي، موږ سره 8000 اصل کې راشي. نو موږ سره اوریج په دې طریقه اصل کې ډېر شو کېږي. بل موږ سره چې دی کاونټ نمبر ورته هم د عدد راته جمع کړه. دې لپاره موږ بیا فارموله لرو، دا ورته یو کاونټ که موږ سره اصل کې دی. ګورئ تاسې به ورته دا انتخاب کوئ، بیا به تاسې ته ووایي چې دا موږ سره عدد دي. نه په دې طریقه نه کوم، په لنډه طریقه کوم. دا به انتخاب کوي، هغه نه وروسته به دلته راشي ورته کاونټ نمبر. نو دا سره به ټول عدد څو دي، اووه دانې، 1 2 3 4 5 6 اووه دانې به اصل کې موږ سره څنګه دي، عدد دي. بل موږ سره چې د مکزیمم تنخواه دی که چا ده، موږ سره مکزیمم سیلري د چا ده، دا به تاسې انتخاب کوئ، او ورته تر ټولو جګه تنخواه د چا ده مکزیمم. نو ورته وایي 2000 تنخواه ده، تر ټولو جګه هغه سمیم دی، او په انجینر دی، مطلب په انجینري پوسټ باندې اصل کې ډېر کار کوي. زه ورته وایم تر ټولو ټیټه تنخواه اصل کې ډېر سیلري د چا ده، رای به شی ورته موږ سره مینیمم سیلري. ورته وایي زر ده، هغه احمد دی ډاکټر دی، تر ټولو ټیټه سیلري د احمد ده. بل موږ سره مور فنکشن دی، انشاءالله دا فارمولا کې به بیا خبرې وکړو. فارمولا کې انسرټ فنکشن کې به موږ سره راځي. دلته موږ سره ډاون دی، دغه باندې اصل کې ډېر به موږ خبرې وکړو. که زه دلته ورکړم چې موږ سره کورس کوم کورس دی اصل کې ډېر
نو د کورس پته هم تاسې ورکولی شئ. که چیرې زه ورته ولیکم چې کورس موږ سره هغه کوم یو دی، کورس موږ سره اصل کې ډېر تسل کورس دی، صحیح ده که نه؟ تسل ایجوکیشن سنټر دی موږ سره، یا داسې ولیکو TAEC، دا موږ سره تسل ایجوکیشنل سنټر شو. اوس غواړم دا لاندې ځان سره په ټول همداسې فل ډاون کړمه تر دې ځای پورې، نو تاسې به راشئ دلته بیا ډاون به ووهئ اصل کې ډېر. وګورئ په لاندې طریقه به اصل کې ډېر موږ سره څنګه شي راشي، نه که داسې نه کوئ لاندې انتخاب کوئ کنټرول ډي کوئ، اصل کې ډېر موږ سره به دا څنګه شي، دا به موږ سره فل ډاون شي، لاندې به راشي. نه زه ورته وایم چې موږ سره دا تسل چې دی دا دلته لیکل شوی تسل ایجوکیشنل سنټر، نو غواړم دا څنګه کړمه پورته انتقال کړم اصل کې ډېر. دا به تاسې انتخاب کوئ پورته سره، بیا به دلته راشئ ورته موږ سره څنګه که آپ پورته کې اصل کې ډېر. وګورئ موږ سره زه ورته یم دا ما سره رایټ طرف ته پکار دی، دلته راشئ رایټ انتخاب کوئ. زه ورته دلته لیکم چې موږ سره دا نوم چې دی لیفت طرف ته پکار دی، دلته فل ډاون ته راشي لیفت طرف ته اصل کې ډېر تاسې سره به څنګه شي راشي. دغه د فل ډاون نه ډېره زیاته استفاده کېږي چې موږ ترې برخمن شو اصل کې ډېر. نیکسټ ون موږ سره چې دی فل اکراس ورکشیټ، غواړو چې دغه ډیټا مونږ بل شیټ ته هم څنګه کو اصل کې ډېر انتقال کو سره د فارمولو هر څه سره. نو دا به اصل کې ډېر تاسې به دا انتخاب کوئ. انتخاب نه وروسته وګورئ که چیرې تاسې دلته راشئ موږ سره به کار نه کوي، هغه نه وروسته اصل کې شیفټ بټنه به ونیسئ. شیفټ بټن نه وروسته کوم شیټ ته انتقالوئ، شیټ 2 ته انتقالومه. شیفټ چې ونیسئ اصل کې دا به موږ سره څنګه کار نه کوي، کوم شیټ ته انتقالوئ، شیټ 2 ته انتقالومه. دا به تاسې کلیک کړئ اصل کې ډېر. شیفټ بټنه به پرېږدئ، هغه نه وروسته به راشئ اکراس ورکشیټ، اصل کې دا به موږ سره کار شروع کړي. اوکې به یې کوئ. دلته څه وایي فل اکراس ورکشیټ، فل آل ټول غواړي، کنټینټس غواړي که فارمیټ غواړي، ټول عدد غواړي که فارمیټ، زه ورته یم ټول انتقال کړه. اوکې که هغه نه وروسته راشئ شیټ 1 ته. شیټ 1 ته چې کله راغلې وګورئ موږ سره به دلته هم ډیټا انتقال شوي، دلته به هم اصل کې ډېر موږ سره څنګه شوي ډیټا انتقال شوي. که دا چیرې زه 9000 کړمه نو وګورئ هغه بله ډیټا شو اصل کې ډېر موږ سره، او دا بله ډیټا ده. نو دا اسانه طریقه ده د ډیټا د انتقالولو لپاره. بل موږ سره چې دی کې سیریز دی، سیریز نه په کوم ځای کې اصل کې ډېر استفاده کېږي. که چیرې زه دلته واخلم دلته ولیکم چې 1 2 او دا تر اخره حده پورې زما 40 عدد پکار دی، 100 پورې زه لیکم، دا به ما سره ډېر ستونزمن کار وي. نو تاسې به داسې کار وکړئ دلته به ورشئ بیا به ورته وایي سیریز، سیریز کې به راشئ ورته 1 نه تر څو پورې، 1 نه تر 40 پورې زما عدد پکار دی، په کالم کې که په رو کې، نه په رو کې هم پکار دی، ختم پکار دی. اوکې که ښه تاسې به داسې کار وکړئ. لومړی به دلته راشئ ورته موږ سره عدد پکار دی، سیریز ته به راشئ. سیریز کې څونه سټیپ ویلیو نه په کوم نه د 1 نه تر څو پورې، 1 نه تر 40 پورې اصل کې موږ سره پکار دی، کالم کې موږ سره پکار دی. ښه دا اصل کې ډېر اوس دغه نه کې، نو اوس راځو بیا په همدې باندې بیا هم یو څه خبرې کوو چې دا ولې موږ سره اصل کې ډېر څنګه. ښه موږ په دغه باندې خبرې اصل کې ډېر کولې په سیریز باندې. دلته به اصل کې ډېر تاسې یو ولیکئ ورته یم زموږ حساب تر څو پورې پکار دی، زموږ حساب تر 100 پورې پکار دی. هغه نه وروسته به راشئ تاسې دین سلیکټ سیریز and then write 1 and then write 20 تر 100 پورې موږ سره حساب پکار دی. اوکې که اصل کې ډېر دا به موږ سره څنګه شي راشي. زه ورته یم په دې طریقه مې د روګانو په حساب مې موږ سره اصل کې ډېر پکار دی. نو تاسې کولی شئ دا ځان سره څنګه کوئ انتخاب کوئ. زمونږ په کار دی دلته به راشئ ورته 100 پورې 400 پورې ستاسې حساب په کار وي اصل کې تاسې سره به څنګه شي هغه به راشي. مونږ ورته 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 پورې هم په کار دی، 11 پورې تاسې ورکړئ. خو تاسې به دلته رو انتخابوئ. اوکې که اصل کې وګورئ مونږ سره به 11 پورې څنګه شي اصل کې ډېر مونږ سره راشي. هغه زیاته استعمال یې په حاضرۍ کې کېږي. کله چې مونږ حاضري جوړوو لیکو نیم دی مونږ سره، بل مونږ سره فادر نیم دی، او بل مونږ سره دا مونږ سره شو. که دلته مونږ ډیس لیکو 1 نه تر څو پورې ستا اصل کې ډېر پکار دی، ورته زمونږ 1 نه تر څو پورې پکار دی، 1 نه تر 10 پورې هم پکار دی. دلته راشئ ورته سیریز 1 نه څو پورې، 1 نه 10 پورې اصل کې زمونږ پکار دی. په رو په حساب وګورو نو اصل کې مونږ سره به د 1 نه تر 10 پورې دا څنګه شي بیا راغلی وي. چې کله مونږ ټول څو خانې انتخاب کړي وي 10 خانې هم اصل کې ډېر انتخاب کړي وي. نو دا ډېره اسانه طریقه ده چې تاسې څنګه وکړئ دا ځان سره راولئ. هغه نه وګورئ دلته راشئ فایل ته، او فایل کې بیا آپشن ته راشئ. آپشن کې دین تاسې کولی شئ فارمولا ته راشئ او دا R1C1 تاسې آن کړئ.
وګورئ موږ سره به دا څنګه شي دلته راشي زه ورته یم یو څو پورې خانې درته پکار دي ما ته 10 پورې اعداد دلته ولیکم کوم ځای پورې تا ته 10 پورې دلته ما ته 10 پورې اعداد ولیکه دلته به راشي سیریز ته سیریز کې به ورته موږ سره رو یو نه تر څو پورې ورته کم 10 پورې او کې اصل کې تاسو وګورئ دا به تاسو سره څنګه شي اصل کې ډېر تاسو سره به راشي دلته ورته ولیکه موږ سره نیم شو او دلته موږ سره فادر نیم شو اصل کې نوم دی لومړی غواړئ تاسو څنګه وکړئ د دا تخلص او فول نوم سره یو ځای کړئ لومړی به تاسو دا ولیکئ احمد ولی به تاسو په خپل حال ولیکئ صحیح ده که نه احمد ولی به تاسو په خپل حال ولیکئ په ده به کلیک وکړئ او بیا به راشي چیز ته دلته به راشي او په ده به فلاش پیل ووهئ په اټومیټیک ډول چې موږ سره څومره نومونه وي زر نومه د هغلته به دا فواد سیدي ساک سیدي خالد خان نو موږ سره فرست نیم او لاست نیم سره څنګه شي کمباین شي یو ځای به شي او موږ سره فول نیم اصل کې ډېر څنګه شي یو شی او فلاش پیل اصل کې ډېر خوندوره دنده ده بل موږ سره